سلام ستړي مشه د نن دوه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو غونډه کې د عمران خان تر ټولو ډیر تمرکز به پر افغانستان او کشمیر وي. پاکستان وايي د ملګرو ملتونو پر راتلونکي غونډه کې د لومړي وزیر عمران خان د خبرو تر ټولو ډیر تمرکز به پر افغانستان او کشمیر وي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وايي چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه به د ملګرو ملتونو عمومي مجمع جوړیږي چې د غړو هیوادونو مشران به د ویډیو کانفرنس لري برخه پکې اخلي. د په خبره د عمران خان تر ټولو ډیر تمرکز به پر کشمیر او همدارس د افغانستان پر سولې او له دغه هیواد سره د پاکستان پر راتلونکو اړیکو او لیدلورو هم خبرې کوي. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه هر کال په نیویارک کې جوړیږي. خو سږکال به د کرونا د خپرېدو له امله غړي هیوادونه د ویډیو کانفرنس له لارې د غونډې ته وینا کوي. امرالله صالح وایي حکومت پاتې بندیان له کومانډویانو سره تبادله کړي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت بندیان خوشي کړي نه دي بلکې له خپلو کمانډویانو سره یې تبادله کړي دي. نوموړی وایي له بهرنیو فشارونو سره مقاومت وکړ او په دې توافق شوی دی چې پاتې طالب بندیان به د 1400 کمانډوي ځواکونو په بدل کې ازادوي. صالح وایي 14 کمانډوي ځواکونه تازه د کندهار عینو مینا کې د طالبانو لخوا ازاد شوي دي. لیدونکو له ملته مننه ښې چارې.